ژوند تیرولو یو نری تار دی چې د ژوند تر پایه په خپل وخت ورباندې تیروي. که د یو بل سره یې زړونه خواږه راغلل تر پایه پورې به همداسې خواږه وي، خو که په ژوند کې یې لږ تراخه پیدا شو، خدای مکه تر پایه پورې به همداسې په بد ژوند تیروي. د خاوند زړه خپلول پکار دی، د هغه د سترګو په اشاره کار کول پکار دی، د هغه د حکم سره سم باید کار پای ته ورسیږي. د لږ تکلیف په سر دنیا او آخرت ښایسته کیږي. داسې خبره هیڅ کله مه کوئ چې د هغه د طبیعت خلاف وي. که هغه ورځې ته شپه وایي، نو ته هم د ده لپاره چې هغه خفه نشي ورسره یې ومنه، خو که د شریعت خلاف خبره نه وي. ځینې کمعقلې ښځې به د خاوند په وړاندې داسې خبرې کوي چې خاوند په زړه کې خیري پیدا شي، بې ځایه ملامتیاوې به شروع کوي. کله به د جادوګرو په څیر ځان غوسه کوي، ځان ته به هم بد رد وایي. په ناپوهۍ کې به د خاوند زړه له ځانه تور کړي، او زړه چې یو وارې بد شي نو هیڅ کله بیا تاسې نه خوشحاله کیږي لکه مخکې چې څنګه خوشحاله. د خاوند سره د هر خبرې په کولو سوچ پکار دی، دې لپاره چې خدای او رسول هم خوشحاله وي او د ښځې ژوند هم ښه سوکاله وي. د خاوند څخه هیڅ کله دومره خرچه مه غواړه چې د هغه له وسه نه وي پوره. په کور کې چې کوم خواړه درته پیدا کیږي په هغې شکر وباسه. د جامو په خوښولو سره دی که د خاوند سره پیسې نه وي مه یې ازاروه. هغه وخت چې هغه درنه پوښتنه وکړي چې څه ته اړتیا لري، په دغه وخت کې خپل فرمایش ورته ووایه، خو ډیر کوشش کوه که خاوند مالدار هم وي بیا هم خپل خواهشات پرې مه منه. په خبرو کې ضد مه ورسره کوه. کومه خبره چې ستا د طبیعت خلاف وي خاوند ته یې ګیله هم مه کوه، بلکې هر وخت د هغه زړه خوشحاله ساته. په داسې اخلاقو سره د هغه زړه ستا په لاس کې راځي. څه شی چې درته راوړي داسې مه وایه چې دا زما خوښ نه دي، ځکه چې دې سره خاوند ته تکلیف رسیږي. هیڅ کله داسې مه وایه چې دې سپېره کور ته ولې راغلم، هیڅ خوشحالي مې نه ده لیدلې، بس ټول عمر مې سختیو او کارونو کې تیر شو، خدای پاک دا په څه بلا باندې اخته کړم. دا او داسې نورې غیر مناسبې خبرې نه کول پکار. په دې خبرو سره د خاوند زړه ته ډیر درد رسیږي. که خاوند په کومه خبره خفه شوی وي، د باندې نه راغلی وي، څه معاملات وي، څه مشکلات وي، خفه وي، نو داسې خبره مه کوه چې د هغه خفګان پرې نور هم ډیر شي. هر وخت د هغه طبیعت ته ګوره او خبره کوه او د خولې نه وباسه. که پوهیږي چې هغه په خندا خوشحالیږي نو خندا او مینه ورسره وکړه، او که چیرته هغه خفګان نور هم زیاتیږي نو بس آرامه اوسه. د ښځې او د خاوند په ژوند کې یوازې محبت نه دی بلکې ادب هم دی، بلکې ادب یې هم کوه.